یو سړي به غوښتل چې تل د بل چا په عزت باندې بد نظر واچوي، نو یو ورځ د خپل عزت سره یې هم داسې کار وشو چې د ټول عمر لپاره پښیمانه و. او بیا یې د دغه سبق څخه عبرت واخیسته. په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. د نظر له شریکولو نه وړاندې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ ترڅو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. کوم سړی چې په حرامو مخته وي او حرام خوري نو هغه ته بیا حلال هېڅکله خوند نه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو به هم اورېدلي وي او داسې پېښې به مو د سترګو د نظر لاندې تېرې شوې وي چې تاسو هم خپله حیران پاتې شوی چې آیا دا رښتیا هم داسې کېږي او که نه. ځکه چې هر څوک چې د بل چا په عزت پسې ګوري نو حتما به ستا عزت ته هم څوک نظر ګوري او بده استفاده به ترې کوي. دغه سړي به تل د بل چا په عزت باندې بد نظر اچاوه، خو یو ورځ د خپلې مېرمنې سره یې داسې کار وشو چې د ټول عمر لپاره پښیمانه و. ته کیسې تر پایه راسره اوسئ چې په څو مطلب ښه ځان پوه کړئ او عبرت ترې واخلئ. دا سړی به تل د بل چا ښځو پسې ګرځېده، خو یو ورځ داسې کار ورسره وشو. ملګرو یې زنګ ورته ووهه چې آیا ته کولی شې نن موږ سره په میله کې ګډون وکړې او داسې پلانکۍ نجلۍ ده او داسې ښایسته نجلۍ ده موږ راوستې چې ته به هم خوند واخلې. ملګري هم د ده په شان لوپران او بدکاره وو، خو ده داسې فکر نه کوو او داسې یې په ذهن کې نه و چې آیا چې د بل چا عزت ته ته په بدو سترګو ګوري نو ستا عزت به خوندي پاتې شي. خو نه، هېڅکله هم داسې نه کېږي، خو حتما داسې کار به کېږي چې ته هم د بل چا عزت ته په بده سترګه ګوري نو ستا عزت ته به هم څوک په بده سترګه حتما ګوري. د بل چا عزت ته په بده سترګه کتل نو ستا عزت ته هم به خلک په بده سترګه ګوري. خو قصه به دومره نه اوږدوم چې کله د دوی ګوګل ته راغی، یعنې د دوی په مجلس ته راغی چې وغواړي چې هغه نجلۍ وویني، خو ده داسې فکر نه کوو چې دا نجلۍ به څوک وي، خو داسې سمېده او داسې ستړی و چې وغواړي چې هغه نجلۍ اوس وویني او خپل مطلب ترې حاصل کړي. چې एकदمي په دې کوټه باندې هغه نجلۍ راننوتله او نجلۍ وه د ده خپله مېرمن یا د ده خپله ښځه، یعنې هغه ملګري چې وه اته دانې وه د ده ملګري وو او ده نه غوښتل چې باید داسې شي چې دې ملګرو د خجالت شي او د کوټې څخه ووت او د دروغه یې زنګ بانه کړ او لاړ. نجلۍ هم خپل خاوند وپېژنده چې خپل خاوند مې دی، نو هغې هم څه ونه ویل او په خپل کار پسې لاړه او خپل کار یې سرته ورسو او له هغه وروسته کور ته راغله. چې کله کور ته راغله نو خپل خاوند ته یې هم وویل چې که ته د بل چا په عزت پسې ګرځې نو بل څوک هم داسې شته دي چې ستا په عزت پسې وګرځېږي. نو قصه یې ټوله ورته وکړه او ورته ویې ویل چې هم ته توبه وباسه او هم به زه توبه وباسم، ځکه د بل چا عزت ته په بده سترګه کتل ستا عزت ته په بده سترګې کتل دي. دغه مطلب او دغه ویډیو موږ د دې لپاره جوړه کړې وه چې آیا هېڅکله هم د تاسو د بل چا عزت ته په بده سترګه مه ګورئ. که یو بل چا عزت ته مو په بده سترګه وکتل نو هغه ستاسو په عزت ته هم په بده سترګه کتلی شي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې په بازار یا هم په نورو ساحو کې ګرځئ، خپل نظرونه د خدای د رضا لپاره ښکته اچوئ او هېڅکله هم پورته مه ګورئ. که مېرمن یا ښځې یا هم نجونې په مخه درتللې نو د یو منټ لپاره خپل نظر ښکته اچوئ او بیا ترې تېرېږئ چې کله تېر شي نو خپل نظر مو پورته کړئ. دې کې ستاسو لپاره ډېر عظیم ثواب دی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه تاسو غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.